د جمعې په ورځ د سوره کهف لوستل د دې وخت څه دی؟ وایي بعض خلک وایي چې دا به د جمعې د لمانځه نه بعد د دې وخت شروع کېږي، بعض وایي چې نه جمعې د لمانځه نه مخکې هم لوستلی شي. الجواب، په صحیح حدیثونو کې د سورة الکهف د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه تلاوت کول د دې فضیلت ثابت دی. او یو به ترې ووایو، امام حاکم امام بیهقي دا روایت راوړی دی، رسول صلی من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه، چا چې د جمعې په ورځ د سورة کهف تلاوت وکړو الله سبحانه وتعالی به دله یو رڼا ورکړي، او د دغه جمعې نه واله د بلې جمعې پورې یو ناشنا قسمه رڼا به الله دله ورکړي. په بعض حدیثونو کې ورسره لیله ټکې راغلی د شپې. نو د سورة کهف د تلاوت ټیم چې دی هغه د جمعرات په ورځ چې کله د نور ډوب شي نو شپه شروع شو که نه، دا شپه د څه ده؟ د جمعې شپه ده. د دغه وخت نه د دې د تلاوت وخت شروع شو سبا د نور ډوبېدو پورې، د جمعې په ورځ چې د نور ډوب شي ماښام دغه وخت ته پورې د سورة کهف د تلاوت وخت دی چې کوم ټیم کې کولی شي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې یو سړی د قرآن تلاوت کوي او دا پاڼه اړوي، د هغې دپاره دی دا ګوته په ژبه باندې کېږي چې په دې سره لاړې او لونوالی ولګي او بیا د پاڼې اړوي، دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب، په دې کې بعضو علماو سمه سختي کړې ده او په کتابونو کې دا مسله راغستې ده تر دې چې بعضو علماو هغه کارونه ذکر کړي چې انسان پرې کافر کېږي، یو یې پکې دا ذکر کړې ده، وایي ځکه چې دا د قرآن بېعزتي ده. ته څنګه د قرآن پاڼو باندې د علماو په دې زړونو کې د دین ډېر تعظیم دی او د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړونو کې غیرت دی. د حق پرستو علماو خبره زه کوم. یو خو دغه هغه چیز چې د خپل کار سره کاري او خېټې سره کاري هغه نه د قرآن سره کاري او نه د پیغمبر سره کاري، خو هغوی چې زما کار رواني علماو په دې باندې اوږده لیکل کړي. خو صحیح خبره دا ده چې په دې کې څه حرج نشته، په شرط د دې چې د بېادبۍ په نیت نه یې. دغه مسله چې کوم رقصت مخکې ما وویې دغې ته به ضرورت راځي هله چې یو سړی د بېادبۍ په نیت کوي، قصدن یې کوي چې زه د قرآن بېعزتي کومه. خو چې یو سړی د قرآن بېعزتۍ په نیت یې نه کوي نو په دې کې څه حرج نشته. بعض علما وایي داسې یو کار کوه، تا ته ضرورت راځي ته پاڼه اړې نو داسې یو سپنج یو کپړه یا ټیشو ځان سره خوا کې کښېږدي چې هغه لوني، نو چې کله ته د قرآن پاڼه اړې په هغې باندې ګوته یې چې معمولي ولګوه بیا پې پاڼه واړوه نو دغه مسلې نه بلکل څه شوې، بلکل ترې ووتې او د هغې نه بچ شوې. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې زړونو کې د قرآن سره دا مینه محبت ښه ډېر کړي او الله سبحانه وتعالی دې د قرآن دغه تعظیم دا قدر د زموږ په زړونو کې برقرار ساتي د مرګه پورې.